اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې عبدالرحیم په دې باندې راضي شوی دی چې د غره په کاند کیندنو کې قرارداد واخلي، سره د دې چې راضیه ورسره مخالفت کوي. اوس به دا واورو چې ګل بیبي د ملک غني سره په کومه خبره بحث کوي. د یاسر پلاره دا 2 شپې زه اورمه چې د جمع غږ کور ته راځي. زمونږ په دیره کې خو به څوک جمع نه کوي. د یاسر مورې جمع ولې نه کوي؟ دا 2 شپې خو زمونږ دیرې ته ډېر خلک راځي د تراویح دپاره، او مطلب شاوس د تراویح کوي. نه نو خلک ستا دیرې ته ولې راځي؟ ولې زمونږ په دیره کې تراویح نه کېږي که څنګه چې ته ورباندې داسې خفه یې؟ په تراویح خفه نه یم، خو شکر دی زمونږ په کلي کې جومات شته دی. خفه کېږم په دې چې ولې خلک بیلوئ، اتفاق کې برکت وي. تا نه دی اورېدلي خلکو ته وایي چې عمل د جومات کې تراویح کوي. ای د یاسر مورې جومات کې خلک ځکه تراویح نه کوي چې هلته تراویح د تازه ګل په خوښه دي او خلکو ته شرطونه ږدي. نو خو څه خبره به پکې وي که نه؟ ځکه شرطونه ږدي. دا هر کال چې تراویح کېدلې کوم شرط پکې و او همدې تازه ګل به کولې. خو سږکال خامخا څه خبره شته، ځان پې لږ پوی که د هغه به هم څه مجبوریت وي. ما په خبره ځان پوی کړی، هېڅ مجبوریت یې نشته. خو هسې خلک تنګی خلک، مطلب یې همدا دی چې د خلکو زړونه تور شي او خلکو ته وایي چې جومات ته راځئ نو لاسونه به په صابون وینځئ او چې بیرته ځئ بیا یې په صابون وینځئ. د خلکو یې دا نخرې نه خوښېږي. نو بس په دې خاطر زما دیرې ته راغله. ما ورته اجازه ورکړه چې ځه ثواب به مې ثواب وشي او نیکنامي به مې نیکنامي. ښه نو دا خبره ده. د هغه به مطلب د کرونا خپرېدل وي چې دا خپره نه شي. د یاسر پلاره دا خبره په ځان بده ونه ګڼې. زه وایم چې خلکو ته ووایه چې څه تازه ګل استاز وایي همغه دې ومني. نه 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 د یاسر مورې هېڅ کله ورته نه وایم. همدا یې موقع ده چې هم مې ثواب وشي هم نیکنام شم. زه نو نه به نیکنام شي او نه به دې ثواب وشي، ځکه ستا نیت کې فرق دی. یا به ثواب ګټې او یا به نیکنامي، دواړه نه کېږي. په تا به هماغه کار وشي چې خیرات دې وشه خو د مړو پروا دې مشه. سلی ته دا چرګه ونیسه، زه یې لږ اوبه راوړم چې ویې لامبو. نه پرېږدی همداسې بړکې ترېنه باسو. دا ګورې داسې یو بړکه ترېنه باسو. وی څومره چغې وایي. خلیشه چغې مه وه. ماشومانو تاسو ته وایم چرګه خوشي که. ولې خوشي کو ولې؟ خپل کار کوه. دا زموږ د ترور چرګه ده. دا چرګه ستا د ترور نه زموږ ده. او چرګه چې د هر چای په حیواناتو باندې ظلم په کار نه دی، اوبال لري. الله دا وګورئ ځان یې راته ملا صاحب جوړ کو. زر ځه ځان نه راته ملا صاحب جوړ کو. تاسو خو بیخي سپین سترګې یاستئ. شابئ دې ځای نه ځئ شابئ، بل کار هم نشته دی. یا به مرغۍ ولئ او یا به چرګان ځوروئ. بیا هم ګوره دلته ونه ګورم. موږ به بیا هم راځو. چې راغلې بیا به در سره ګورم. ابې دا په چرګه باندې څه شی کې؟ های چرګه زمونږ ده. د نورالله کاکا بچي راغلي و، دی یې رانیولې وه. دا وګوره بړکې یې ترې ویستلي دي. ډېر نااهله ماشومان دي. سبق خو یې ورته ټکی نه دی ښودلی، خو هغه ادب هم پکې نشته. رښتیا دې وویله ډېر نااهله دي. ته خبرې هغه ورځ یې ګزار وکړو زموږ د کور شیشې ماته کړه. بیا مې مور په ګیله ورغله کور ته، خو زما په فکر چې هغې ګیلې کار نه دی کړی، ځکه چې د نورالله کاکا بچي اوس هم هماغه شان په کوڅو کې ګرځي. خو راځه که نه یو بل کار وکړو، د دې مصیبت نه به ځان خلاص کړو. څنګه به ترې نه ځان خلاص کړو؟ لاړ به شو نورالله کاکا ته او د دې ماشومانو په هکله به ورسره خبرې وکړو چې یا دې ماشومان پوی که او یا یې د باندې مه راپرېږده. دا خو ماشومان نه دي، د شیطانانو سرونه دي. تاسو وکړو هغې ملګري سره د خبرې وشوې؟ هو نادیه خبرې مې ورسره وشوې.
ها خو نو څه یې ویل تا ته خپل وسایل درکوي ویل په دې کې ستونزه نشته دی وسایل به تا ته درکو ځکه ته یې کرایه راکې خو په دې هکله به زه یو ځل د پلار سره خبره کومه ځکه ویل چې زما او ستا دوستي ده په ګټه او تاوان سره نه ورانیږو خو د پلار مې کار روزګار دی نو وروستۍ خبره به تا سره هغه کوي چې په څومره پیسو راته وسایل په کرایه راکوي هغه مسلکي کارکوونکي راته څنګه رالیږي دا ټولې خبرې به یې د پلار سره سپینوم ها نو بیا خو به په دې کې ډېر وخت لګېږي شورا دا شرطونه ډېر سخته نه دي ښې سخت دی د همدې لپاره چې شورا ته باوري خلک په لاس ورشي که نه نو هر سړی به رامنډې وهي چې قرارداد زه اخلم ها زه سمه ده نو رښتیا ته داسې وکړه هغه پر میخو ډکې شوي دي هغه شورا ته ویسه هسې نه چې سیالۍ وخت رانه تېر نه شي وسایل خو به د سیالۍ نه وروسته ګوري که نه دا چې څوک سیالي وګټي بیا به وسایل ګوري او هم به مسلکي کسان د دې ټولو سندونه هم په کار دي نادیه بس دعا کوه نو چې دا سیالي موږ وګټو دعا به ولې نه کومه هڅولی یم دا مایې تازه ګله وراره ما ویل چې ته به خبر شوی یې که نه چې په کلي کې څه روان دي د څه شي نه سرداره که تا لکه چې څه اورېدلې که څنګه هو اورېدلي مې دي خو زه دې خلکو ته حیران یم چې دا خلک په بې اتفاقۍ باندې ولې خوشحاله دي اخر څه چل شوی دی ما خو م پوی که که نه خبره مې د مطلب شاه د تراوو کوله چې د ملک غني په ځای کې بېلې تراوې شروع کړي دي ښه دا ځینې خلک چې اوس جومات ته نه راځي نو هلته ځي ها زه خوشحاله وم چې زه دوی به په خپلو کورونو کې تراوې کوي په جومات کې احتیاط نه کولو نو کور ورته ښه دی سره د دې چې ما ورته وویله چې کله جومات ته راځئ نو هم لاسونه ومینځئ چې بیرته ځئ نو هم مینځئ تر څو د کورونا وایرس مخنیوی وشي خو دا خلک په ځای د دې چې احتیاط وکړي هلته یې د مرض خورېدو دپاره بل میدان جوړ که نو ځکه خو زه وایم که نه چې د دې خلکو باید مخه ونیوله شي دا وګوره موږ هماغه د تراوې کوو په کور کې پوهېږو چې جومات کې احتیاط نه شو کولی نو څه ضرور دی چې بل مسلمان ته هم تکلیف ورکو تازه ګله وراره زه خو وایم چې سری وخت دی د دې خلکو باید مخه ونیسو او که نه نو خدای مکه یو ځلې دا ناروغي خوره شوه بیا به مخنیوی راته ډېر سخت وي سرداره که مخه به یې نیسو خو په حکمت سره څنګه په حکمت سره زه خو وایم چې پسې ورشو او ورته ویو چې له دې نه وروسته دغه بېلې تراوې مه کوئ که څوک جومات ته نه ځي نو په کور کې دې تراوې کوي ځکه چې دلته خو تاسو احتیاط نه کوئ که نه او په جومات کې بیا هم څه ناڅه د احتیاط دپاره یو څه شته دی پوهېږم سرداره که چې دا خلک احتیاط نه کوي او که چورلټ ورته ووایو چې دلته تراوې مه کوئ نو بیا ترېنه دوی بل مطلب اخلي موږ باید داسې لاره غوره کړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب که د ملک صاحب غني په ځای کې تراوې کېږي نو ودې شي موږ پې څه اعتراض نه لرو خو چې خلک احتیاط وکړي نورالله کاکا دا څه خوارې دې بوخته کړې ګورئ مې نه چې غوا ته واخرې به ما پوله مې را شروع کړې ده یاره یو خو دې خلکو ته حیران یم ښه به ګوري چې لور را سره دی او واښه کوم نورالله کاکا چیشی کې نورالله کاکا چیشی کې رښتیا دا څنګه داسې غبرګ راغلي یاستئ نورالله کاکا مونږ خو راغلو چې تا سره یو څو خبرې وکړو ماشوم له ګوره او دې خبرو له ګوره یو څو خبرې را سره کوي وایه څه ګلان راته جوړې ما ویلو چې دا ستا بچي ډېر وران دي خیر دی لږ ادب ورته وښایه ستا اولادونه دي ستا ورباندې غاړه بندېږي رښتیا وایي دا بې ځایه لوبې او کله په یو کوڅه ګرځېدل او کله په بله کوڅه دا ښه کار نه دی نو ماشومان دې لوبې به نه کوي دا تاسو ولې لوبې نه کوئ مونږ لوبې کوو خو مناسبې لوبې نه چاته ازار رسو او نه رانه څوک په تکلیف دي ستا بچو خو ټول کلی په سر راغستی دا بده خبره ده بچو ته به دې څوک څه ونه وایي خو تا به خلک ملامتوي چې دا د نورالله بچي دي ډېر نصیحتونه راته مه کوئ ښه
دا چې زما بچی کله یو ځای لوبې کوي او کله بل ځای، نو دا یې مجبوري ده مجبوري. مدرسه رخصت ده چې مدرسه کې واچوم او په کور کې هم نشم کېنولی ځکه چې کور م وړوکی دی او په کلي کې د لوبو میدان شته نه دی. چې پخوانی کوم میدان و نو هغه هم شورا لاندې کو او په دې بل باندې کار سم نه کیږي. نو په ځای د دې چې ما ته په ګیله راشئ د لوبو د میدان غم وخورئ. دا یوازې زما د ماشومانو خبره نه ده، د ټول کلي د ماشومانو خبره ده. او دا خبره خو دې سمه وکړه، خو نورالله کاکا ته باید خپل بچي پویم کړي چې خلکو ته ازار ونه رسوي، څارویو ته ازار ونه رسوي. دا ډیر بد کار دی او ګناه ده. بس هغوی ته به زه وویم، خو تاسو د دې میدان غم وخورئ چې هم ستاسو مغزه په قرار شي هم زما. پولی پوری ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 02033101550 02066303015.